بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ګرانو اوریدونکو، هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو د نورو اوریدونکو تر غوږ ورسیږي. د دې کانال څخه واقعي داستانونه خپریږي. هر داستان چې تاسو ته اورول کیږي د یو افغان د ژوند رښتینې کیسه وي. د هر داستان کیسه کې ټول نومونه مستعار وي. په دې کانال کې هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه داستانونه خپریږي. تاسو ګرانو اوریدونکو څخه هیله کوم چې ما سره مرسته وکړئ د کانال په سبسکرایب کولو کې، لایک کولو کې او هر داستان اوریدل تر پایه ما سره یاري وکړئ. نننۍ کیسه له دې ځای څخه پیل کیږي. په ناویتوب کې کونډه سومه. زما نوم شمایله ده، 5 خویندې لرم او یو ورور مې ده. مورجان مې د کور ښځه ده. پلارجان مې په یو بهرني دفتر کې کار کوي. د 5 خویندو په منځ کې زه تر ټولو ښکلې یمه. نورې خویندې مې هم ښکلې دي، خو الله تعالی ماته بېلګه ښکلا راکړې ده. دنګه جګه ونه لرم، رنګ مې سپینه ده، شنې سترګې لرمه، نرۍ پوزه مې ده، ډنګره یمه. ټول به راته ویل چې ته اروپایي نجونې غوندې یې. 2 خویندې مې ما څخه مشرانې دي. زه 11 صنف ته ورسېدم. ډېر خوشحاله وم چې زما څخه 2 خویندې مشرانې دي. تر څو هغوی کوژدانه ونه کړي پلار مې ما مېړه ته نه ورکوي. هر څوک چې زموږ کور ته د مرکې لپاره راتلل زه به یې خوښولمه. بیا مور به مې هغه مرکه والو ښځو ته ویله دغه لور مې درېیمه ده، 2 لورانې مې دې څخه مشرانې دي. هغه ښځې چې تلې نور به زموږ کور ته نه راتلل. آخر مور مې په تنګه شوه. ما ته یې ویل شمایله لورې، نور چې ښځې زموږ کره راتلې ته ورته مه ورځه. ما ویل ښه مور جانې، نور چې ښځې راتلې زه به نه تلمه. خو کیسه لنډه، مشره خور مې نامزاده شوه. یوه ورځ زموږ کور ته د واده کارت راغی. دغه واده زما د پلار کورنۍ څخه و. زموږ په کلي کې و او موږ په ښار کې ژوند کول. د واده لپاره نوې جامې مو وکړه. مور مې ویله چې شمایله کور کې پاتې شي، واده ته دې لاړه نه شي. پلار مې ونه منل، ویل شمایل به هم واده ته بیایو. لاړو کلي ته د واده لپاره. موږ د ناوې له خوا دعوت شوی وو. د ناوې یو ورور له لندن څخه راغلی و. مور او پلار یې غوښتل چې خپل زوی ته کوژده وکړي. کله چې د ناوې مور زه یې ولیدلمه، زما د مور څخه پوښتنه وکړه چې خور جانې دغه دې لور ده؟ مور مې ویل هو دغه مې لور ده. د ناوې مور ویله بس دغه زما انګور شوه. خبره ختمه او په خندا شوه. خلاصه واده خلاصه شوه. موږ خپل کور ته راغلو. یوه هفته وروسته د ناوې مور او پلار زموږ کره د مرکې لپاره راغلل. زما پلار نه زه یې خپل زوی ته وغوښتلمه. پلار یې ویل شمایل زما زوی سلیمان ته راکړه. همدغه زوی چې د لندن څخه راغلی و سلیمان نومېده. پلار مې ورته منفي جواب ورکړ، مګر د سلیمان پلار بیا راتلل. بالاخره زما پلار ویل چې کبر کېږي، حاجي صاحب په سپینه ږیره بیا راځي. شمایل ورکومه، هسې هم شمایل مېړه ته ورکوو. کور کې یې خو نه ساتو. همدغه ښه کورنۍ ده. هلک هم ښه هلک ده. هر څوک خپل له قسمت څخه خوري. د شمایل بخت به خوسي سوي. بل ځلې چې د سلیمان مور او پلار زموږ کره راغی، پلار مې د بشقاب څخه چاکلیټ واخیسته او د سلیمان پلار مخ ته کېښوده او ویې ویل حاجي صاحب دغه د شمایل شیریني. شمایل مې سلیمان ته ورکړل. د سلیمان مور او پلار ډېر تعجب څخه باور نه کوه، ځکه یو په یو زما پلار شیریني ورکړل. د سلیمان مور پلار ډېر خوشحال شو او زر تر زره د کوژدنې ورځ لپاره تیاري ونیوه. زما لپاره ډېره طلا یې واخیسته. ښکلې قیمتي جامې یې هم راته واخیسته. د شیریني خوري ورځ یې وټاکه او یو هوټل ریزرف کړل. سلیمان شیریني خوري ته نه و راغلی، ویل واده ته درځم. کله چې شیریني خوري خلاصه شوه، سلیمان ماته یو آیفون موبایل سوغات لېږلی و. هماغه موبایل کې راته زنګ وواهه او د کوژدنې مبارکي یې راته راکړل. سلیمان ډېر ښه او مهربانه هلک و. سلیمان 12-14 کاله پخوا چې د کورنۍ مالي وضعیت یې خراب و،
مسافر شوی و. اول ایران ته تللی و، هلته کار کړی، پیسې یې ګټلي. بیا ترکیې ته تللی، ترکیه کې هم ډېر سخت کارونه یې کړي. بیا اروپا ته تللی، ترکیه کې هم کورنۍ ته پیسې لېږل او هم د قاچاقبر پیسې یې ګټلی. خلاصه د ډېرو مشکلاتو څخه وروسته لندن ته ځان رسوي. هغه وخت کې د اروپایي هېوادونو قبولي ډېر سخته وه او هلته فول ټایم کار کول او ډېرې پیسې یې ګټلي. ټولې ګټلې پیسې خپل مشر ورور ته لېږل چې ځمکه واخله، یو لوکس تعمیر یې جوړ کړی ده او ښار کې هم یوه ټوټه ځمکه اخلي او یو مارکېټ تعمیر جوړوي. په دې کې مشر ورور ته واده هم کوي. د سلیمان مشر ورور ټول جایدادونه خپل په نوم اخلي. د سلیمان د بدچانسۍ له کبله د سلیمان قبولي کلونه کلونه طول باسي او جواب یې نه راځي او سلیمان وطن ته راتلی نشي. یوازې شپه او ورځ کار کوي، پیسې ګټي او خپل ورور ته لیږي. 10 کاله وروسته د سلیمان قبولي راځي. سلیمان خپل مور او پلار ته ویلی چې زه درځم وطن ته، کوژده کومه، ژوند جوړوم. عمر مې ټول په مسافرۍ کې تېر شو. کله چې شیریني خوري خلاصه شوه، 2 هفتې وروسته له شیریني خوري سلیمان پرېکړه وکړه چې وطن ته درځم او واده کوم. کله چې مشر ورور یې له دې خبره خبر شو، سلیمان ته ویې ویل ولې تلوار کوې؟ صبر کړه، کال ته راشه، واده به درته وکړو. سلیمان ویل نه وروره، زړه مې ډېر تنګ شوی، نور درځم. سلیمان راغی، د واده مراسم مې ترتیب کړل. واده مو ښه په خوشحالۍ کې تېر شو. سلیمان ما ته به ویل شمایل جانه، زه لندن ته ځم او وکیل نیسم تر څو ستا کار جوړ کړي. لندن ته دې غواړم. 1 میاشت له واده څخه تېر شو. هېڅ زړه یې نه کېدل چې لندن ته لاړ شي. وخت یې پوره شو. خپل د طیارې ټکټ یې 2 هفتې نور هم بېرته واچول. ویل 2 هفتې نور هم پاتې کېږم. ای کاش تللی وای، ټکټ یې بېرته نه اچول. د سلیمان پیسې خلاصې شوې. خپل مشر ورور څخه 100,000 افغانۍ وغوښته. ویې ویل وروره زما پیسې خلاصې شوې، 100 روپۍ خو راته راکړه. ورور یې بهانې وکړه چې اوس راسره نشته، بیا درکوم. په دې کې د سلیمان دماغ خراب شو. په دې کې سلیمان ویل وروره ما 12-14 کاله زحمت وایستل، اوس 100,000 افغانۍ غواړم، ته راته پلمې کوې؟ سلیمان ډېر خونجګره شو. د شپې چې ډوډۍ وخوړل شو، سلیمان خپل پلار ته ویل آغا جانه، دغه کور، مارکېټ، کاروبار، موټر چې ما جوړ کړی، زه خپل سهم غواړم. زه نور اروپا ته نه ځم، همدلته خپل وطن کې کار کوم. پلار یې ویل ښه خبره ده زوی جانه، تا چې څومره پیسې لېږلي، څومره جایداد او کاروبار ده، ورور ته دې معلوم ده. یو ځل ورور یې ویل دغه ټول جایداد، کاروبار ټول زما خپلې دي. ما دغه تجارت ته رونق ورکړی، ما زحمت ویستلی چې دلته رسېدلی. ورور یې سلیمان ته مخ کړ، ویې ویل تا پیسې دې کومه کړه؟ تا دومره پیسې لېږل چې کور، مور و پلار مصرف کېده. د سلیمان اعصاب په دې خبره زیاتر خراب شو. غږ جګ شو. ورور یې قسم وخوړ چې که نرې راشه رانه 1 روپۍ واخله. شخړه زیاته شوه. ټول کورنۍ ویل سلیمان په حقه ده. په همدغه وخت کې د سلیمان وریندار د کوټې څخه بیرون شو. ټول په جنګ کې وو، د چا پام نه شو. یو ځل هیبتناک آواز جګ شو. دې آواز سره سلیمان په ځمکه وغورځېد. د سلیمان وریندار خپل کوټې څخه خپل د خاوند توپنچه اخیستی او کوټې ته په ننوتلو کې پر سلیمان باندې ډز کړی. د سلیمان د بدمرغۍ له امله مرمۍ سیده د سلیمان پر سر لګېدلی او سلیمان ځای پر ځای ساه ورکړه، شهید شو. کوټې کې یو غذا جوړه شوه، ژړا، چیغې. ټول کلی خبر شو. ټول کلیوال د سلیمان په غم کې چیغه وهل. په دې وخت کې د سلیمان ورور او وریندار دواړه د کور څخه وتښتېدل. د سلیمان په ویر کې ټول کلی، ماشومان، ښځې، نارینه ژړل. وروسته له مسافرۍ څخه سلیمان د واده په اوله میاشت کې د ټولو ارمانونو سره
ګور ته لاړ. طالبان حکومت د سلیمان وریندار او ورور دواړه ګرفتار کړل. د سلیمان پلار او مور طالبانو څخه وغوښتل چې دواړه اعدام کړي. دغه و د سلیمان وفاداري، مهرباني، کلونه زحمت ویستل چې کورنۍ یې اسوده ژوند وکړي. مګر د سلیمان ورور د ټولو په بدل کې سلیمان ته مرګ سوغات ورکړل. رښتیا وایي چې دنیا او د دنیا خلک وفا نه لري. سلیمان لاړو، خو زه بدبخته یوازې پاتې شومه. ګورمه چې زما راتلونکی څه کیږي. دا و د کیسې پایله. موږ ټول د سلیمان ته جنت فردوس غواړو او شمایل خورکۍ ته د زړه صبر. ګرانو اوریدونکو، د کانال سبسکرایب کول هیر نه کړئ. تاسې الله پاک ته سپارم. تر راتلونکې کیسې پورې الله پامان.